سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته. ملا حسن اخوند د سوریې ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سوریې ولسمشر ماڼۍ د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د سوریې موقت ولسمشر احمد شیرا سره ټلیفوني خبرې کړې دي او نوموړي ته د ولسمشر مبارکي ورکړې ده. د سوریې ولسمشر ماڼۍ وايي ملا محمد حسن اخوند په دې تماس کې احمد شیرا ته د هیواد پر ستونزو د بریالیتوب هیله ښودلې ده. دا د سوریې له موقت ولسمشر احمد شیرا سره د ملا محمد حسن اخوند لومړنۍ ټلیفوني اړیکه ده. وروسته خبر دا چې رویټرز خبري اژانس وايي د امریکا حکومت د افغان کډوالو د لیګ او استوګنې دفتر بندوي. رویټرز خبري اژانس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړوند د افغان کډوالو د لیګ او استوګنې د دفتر مسؤلانو ته ویل شوي چې د روان کال په اپریل میاشت کې دغه دفتر تړل کېدو ته چمتو شي. د راپور له مخې دغه دستور په عملي کېدو سره به پر شرایطو برابر کابو 2000 افغانان امریکا ته له تګ څخه محروم شي. د کډوالو د استوګنې یو ملاتړ کوونکي د خبري اژانس ته وویل چې د افغان امریکایي پوځیانو د کورنیو غړي ماشومان په امریکا کې د میشتو افغانانو خپلوان او لسګونه زره هغه افغانان چې د افغانستان د 20 کلنې جګړې پر مهال یې د امریکا حکومت ته کار کړی له هغو کسانو څخه دي چې کېدای شي د دې دفتر د بندېدو په صورت کې له امریکا څخه د تګ څخه بې برخې شي. د افغان ایواک په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د ملاتړي بنسټ مشر شان وینډیور ویلي دا د دفتر بندېدل د ملي رسوایۍ افغان متحدینو ته مو د خیانت او د امریکا د ژمنو د نه عملي کېدو په معنا ده. دغه اقدام په داسې شرایطو کې ترسره کیږي چې د امریکا حکومت په ټوله نړۍ کې له خپلو سفارتخونو څخه غوښتي څو د کاري ځواک د کمیدو لپاره پلان جوړ کړي.